السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله چې راته روغ او جوړ او ښه صحتمند به وئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده ډفرنس بټوین ټیت اینڈ بونز، د غاښونو او هډوکو ترمنځ فرق. که څه هم اکثره اشخاص داسې فکر کوي چې غاښونه او هډوکي یو شان دي، خو نه، د غاښونو او د هډوکو ترمنځ ډیر فرقونه شته. د مثال په ډول bones mostly made of collagen which is protein. هډوکي چې دي په زیاته اندازه باندې یا د هډوکو زیاته برخه له کولاجین څخه جوړه شوي چې کولاجین په خپله پروټین دی او همدغه پروټین د لایوینګ سیلز لپاره یو بنیادی جز دی. مګر ټیت یا غاښونه موستلی کانټین ان ارګینیک میټیریلز، غاښونه په زیاته اندازه باندې غیر عضوي مواد لري. نو اولین فرق په جوړښت کې شو. هډوکي چې دي په زیاته اندازه باندې کولاجین لري او غاښونه په زیاته اندازه باندې غیر عضوي مواد لري. دویم فرق پکې دا دی چې bones have bone marrow. هډوکي چې دي هغه بون میرو لري چې هغه د ریډ بلډ سیلز وایټ بلډ سیلز د جوړېدو باعث ګرځي. مګر په داسې حال کې چې غاښونه ډو ناٹ کانټین بون میرو، غاښونه هیڅ بون میرو نه لري. د غاښونو په مابین کې پلپ ده او پلپ نرم انساج دي چې عبارت دي له نروز اینڈ بلډ ویسلز څخه. دریم فرق پکې دا ده چې bones immediately began to regrow means heal when broken. هر کله چې هډوکي مات شي د ماتېدو وروسته سمدستي په دوباره جوړېدو پیل کوي. په داسې حال کې چې غاښونه cannot regrow when broken، غاښونه د ماتېدو یا د تخریبېدو څخه وروسته په خپله دوباره نه جوړیږي. معنا دا چې که چیرې یو شخص د یوې ټرومې سره مخامخ شي، په دې ټرومې کې د یو شخص هډوکی مات شي یا تخریب شي، نو د تخریبېدو وروسته وجود په خپله باندې یا همدغه د هډوکي انساج په خپله باندې دوباره د جوړېدو پیل کوي، دغه د جوړېدو د هیلینګ عملیه شروع کوي. مګر که چیرته د غاښ مینا یا انامیل خصوصا که چیرته مات شي یا تخریب شي، دوباره د جوړېدو قابلیت نه لري، بلکې د ډاکټر په واسطه د موادو په ذریعه دوباره څنګه کیږي، دوباره ترمیمیږي. بل فرق پکې دا ده چې بونز یا هډوکي grow and change with your body. هډوکي د وجود سره وده او تغییر کوي. هر کله چې یو شخص وده کوي، د یو شخص وجود وده کوي، نو د وجود ودې سره سم هډوکي هم څنګه کیږي، وده او نمو کوي. مګر په داسې حال کې چې غاښونه don't grow with your body، غاښونه د وجود سره وده نه کوي. غاښونه د خپل خروج یا د ایرپشن لپاره خاص وخت لري او د خپل کامپلیشن یا د تکامل لپاره خاص وخت لري. هغې نه علاوه د شیډینګ یا دوباره د غورځېدو لپاره هم یو خاص وخت لري. د وجود ودې سره کوم تعلق نه لري. که چیرته یو وجود وده کوي، غاښ هیڅ د وجود ودې سره تغییر نه کوي، مګر هډوکي د وجود د نمو او نشونما سره سم تغییر کوي. بل فرق پکې دا ده bones are present in most parts of body. هډوکي د وجود تقریبا په زیاتو برخو کې موجود دي، ان تر دې چې بنیادی سکلیټن د هډوکو په واسطه جوړ شوی. مګر ټیت are present only in mouth. غاښونه صرف او صرف یوازې په خوله کې موجود دي. بل فرق پکې دا دی
چې bones is less hardened than tooth, especially enamel. په وجود کې تر ټولو مقاوم چې ده ها غاښ ده، بیا د غاښ خصوصا انامل برخه ده، مګر هډوکی د انامل څخه څنګه ده؟ کمزوری ده، کم مقاومت لري. لیکل شوي دي د هډوکي مقاومت د غاښ مینا څخه کم دی، په داسې حال کې چې د غاښ مینا په ټول وجود کې مقاومه طبقه ده. Thanks a lot. Goodbye.